د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په قطر له 2 ورځني سفر څخه وروسته خپل هیواد ته راستون شو. نوموړي په دغه سفر کې د قطر له مختلفو چارواکو سره کتلي دي. د قطر امیر د قطر د دفاع وزیر، د هوایي ځواکونو قماندان، د قطر د ګډو عملیاتي ځواکونو قماندان او نورو ګڼو ملکي او نظامي چارواکو سره کتلي دي. د دغه سفر په جریان کې ځوان وزیر همدارنګه له قطر کې میشتو افغانانو سره هم کتلي دي. په اړه یې مکمل راپور ته ستاسې پام راړو. دا لومړی ځل ده چې د هیواد د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد قطر هیواد ته سفر کوي. قطر د افغانستان له نوي دولت سره نږدې اړیکې لري او د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی ده. د امیر سره چې مجلس وکړي، ملاقات مو وکړي، نو پر مختلفو موضوعاتو باندې وغږېدو ورسره، خصوصا امنیتي موضوعات او د دفاع وزارت اړوند موضوعات او په مجموع کې د هیواد پر مختلفو موضوعاتو باندې چې دوی سره اړوند دي. وزیر صاحب بخښنه غواړم، داسې کومې وکړې مو شوې د راتلونکي دپاره چې دوی به څه مرسته کوي د پوځ د روزنې په برخه کې یا تجهیزاتو په برخه کې ځینې مسایلو باندې خبرې وشي، تاسو وړاندیز څه دوی ته؟ او خصوصا د پوځ په رابطه یا د پوځ سره د همکارۍ په رابطه موږ دوی ته څه د همکاري غوښتنه د دوی څخه وکړله. هغه دا چې مثلا د پوځ معاشات پور کولو کې دوی زموږ سره چون اسلامي هیواد دی او د ډېره وخت څخه زموږ سره همکاري کړې ده، په دې کې که همکاري را سره وکړي، همداسې یونیفورم موږ جوړوو، په دې کې همکاري را سره وکړي. سرحداتو حفاظت ته موږ ډېره جدي توجه کړې ده او ډېر زیات متوجه یو. نو کوشش مو دا دی او د دوی سره هم په دې ارتباط خبره وکړله چې زموږ د افغانستان د سرحداتو په حفاظت کې زموږ سره همکاري وکړي. البته تخنیکي وسایلو همکاري، تخنیکي وسایل او د مثلا کنډکانو ټولو پوستې جوړولو کې، د تعمیراتو کې، او یا مثلا داسې موټر ورته اخیستل چې په هغه کې موږ ګزمه کولی سو او امنیت وساتو د سرحداتو. په دې ارتباط دوی د همکارۍ وعده یې وکړله. په مجموع کې په ډېرو نور موضوعاتو کې د صحت په باب مو د شفاخانو د جوړولو او بعضې مشینریو غوښتنه ورڅخه وکړله. همدارنګه په مختلفو موضوعاتو اړوند خبرې ورسره وسولې چې دوی ښه وعدې وکړلې. او یوه جدي مهمه خبره دا وه چې دوی لیوال وو دې ته چې د قطر او افغانستان د دفاع وزارتونو تر مابین یو قسم موافقه لیک یا تړون غوندې یو څه را مابینځته شي چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي او د هغه تړون او دغه موافقې په چوکاټ کې یو بل سره همکاري ولري. نو موږ هم دا خبره ښه واخیستله او دلته به انشاءالله مشوره باندې وکړو او هغه مواد به هغه څه به مطالعه کړو وروسته چې څه د هیواد ملي ګټې ایجابوي انشاءالله همداسې. همدارنګه ځوان وزیر په قطر کې د میشتو افغانانو له دروند استقبال سره مخامخ شو. د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په قطر کې د افغانانو لخوا یو جوړ شوي غونډې ته هم وینا وکړه. وعزم ان شاء الله في اسرائيل كولا ان شاء الله بها حب المستقبل تلاقي افغانستان ودان او فوكاله ولري على تلاقي افغانان افغانستان افغانستان هميشه خوشحاله وفوكاله ولري ولا تلاقي هذا سلوك تشتري سميه ولا تلاقي سلوك ومشكلات فخره راسي ولا تلاقي وافغانستان نور شرازیره په برخه کې او کامیابیره په برخه کې ستاسو ته ډېره مننه وخت مو ستاسو ولیدلي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. همدارنګه مولوي محمد یعقوب مجاهد ته په قطر کې په لوړه کچه ترتیبات نیول شوي وو.
د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د قطر امیر او نورو ملکي او نظامی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په دفاعي او امنیتي همکاروي خبرې کړې دي. د ملي دفاع وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې سرپرست وزیر قطر ته له رسیدو سره سم د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد الثاني سره چې د یاد هیواد د دفاع وزیر ډاکټر خالد بن محمد الایتیه هم ملتیا کول وکتل. په دې ناسته کې د دفاع سرپرست وزیر د افغانستان خلکو سره د قطر دوست هیواد له مرستو مننه وکړه او د یادو مرستو پر دوام یې ټینګار وکړ. مولوي محمد یعقوب مجاهد دغه راز د قطر د امیر د ملي امنیت له سلاکار شیخ محمد بن احمد المسند سره وکتل او دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې د همکاریو لا پراختیا په اړه بحث او خبرې کړي. مولوي محمد یعقوب مجاهد او مل پلاوي د قطر د ګډو نظامی عملیاتو له مرکز څخه لیدنه وکړه او د ګډو پوځي عملیاتو مرکز له قومندان سره یې وکتل. سرچینې زیاته کړې چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دفاعي او امنیتي اړیکو د پراختیا په تړاو د دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحث او خبرې کړې دي. فرش ما جوړوي حاجي صاحب بالا بس حاجي صاحب بس بالا بس سره واخله الله اکبر بسم الله دلته ترکمن دی که تاجک که هزاره دی که ازبک له بدخشان تر اټک لردی کبر یو برابر دلته هر غر سوری سوری دلته نختر سوری. د سیاسي کارپوهانو په وینا په دغه لیدنه کې به د افغانستان د ملي شتمنۍ الوتکو څخه چې د تیر دولت لخوا خارج ته لیږدول شوي هم خبرې شوي دي. یوه تایره تڼۍ بوتله ټولو خلکو نه ول چې تڼۍ خاین دی. نن تا یو سل څو تایرې بوتللې، تاسې سم یاست، تاسې خاینان نه یاست. ولې دې بوتللې؟ ولې دې به زما تایرې دې نن په زما هوایي ځواک ته په چلنج کې واچوه؟ هغه وایي موږ ژغورلی دی چې خراب نه سي. نه، دوی خپل ځانونه خپل نفس یې پشکې ورساوه. دا خو ته حق نه درلودی چې ته هغه زما د بیت المال تایره په دې کې کونډه یتیم بیچاره هر څوک په دې کې حق لري. نن تاجکان او امریکایان ولاړ دي چې وایي زه نه ورکوم، زه تاجکستان ته ورکوم، زه د اوکراین ته ورکوم. دا ستا پلار یې نسي ورکولی، دا زما ملکیت دی، ما ته دې راکړی که دې په مرسته راکړی که دې په شفقت د افغانستان په عوایدو کې د افغانستان په ملي ځواک کې سبل سوی دی. نن چې د مولا یعقوب تګ قطر ته زه یو لوی عملم، دا بولم چې مولا یعقوب د خپل هغه ځواکونو دغه هوایي ځواک چې په تاجکستان او ازبکستان کې ولاړ دی په دې هکله به د قطر سره خبرې کوي چې امریکایانو ته دې واچولې دغه خبرې دې وکړې چې دا زه تاجکانو ته ورکوم. نو ته به ما ته ګواښ مه جوړوه سید طالبه، زه ګواښ نه در جوړوم. نو ته ولې ما ته ګواښ کوونکي خبرې کوې؟ ته ولې ما ته هغه څه کوې چې زما پر ملي ناموس باندې ته تېری کوې؟ دا خو هغه شیان دي چې زما ملکیت ته ورکوې، بل چا ته ورکوې. کله چې تڼۍ په یوه تیارې باندې تر ننه نه خلاصېږي چې خاین ورته ویل کېږي، دغه چا چې له سلو نه زیاتې تیارې وړي دې ته څه نوم ورکوي؟ زه وایم چې هغه چا چې دغه تایرې به ولیدي، زما څو تایرې به ولیدي او د افغانستان ملي سرمایه، ملي بیت المال، د افغانستان د نواميسو څخه ساتنګ هم دا تایرې کوي. دغه اصلي ملي خاینان دغه